باهاتون من یه یادآوری بکنم که این صرفا یه جلسه معرفی بود، چون ما روز چهارشنبه قراره که یک اجلاس در سطح بین‌المللی داشته باشیم. چهارشنبه روز یک شنبه ما دعوتنامه رو سریعا باید فردا پخش کنیم. ما آماده چاپ هستیم. می‌خواستیم بدونیم که این تو چه سطحی و واقعی وزارتخونه بحث کانال‌های امارات میخوان آیا باشن تو این مسئله. منطقه سخنرانی آماده کنیم، بسیار کار داره. این رونمایی نبود نیست اسلام قلعه کې زور کې که څوک غلام خان کې زور کې که څوک کابل د هلمند په دشت په غرو کې زور کې ټول په دې باندې افتخار. نو دا زموږ ستاسو د وطن یو پیشرفت دی، یو ترقي ده، او الله پاک زموږ ځوانانو ته دغه توفیق ورکړي چې په آینده کې هم د ډېرې ښې خدمتونه وکړي. دا زموږ وطن دی، په موږ باندې حق لري. دا وطن به موږ جوړوو، په پښو به یې دروو. لکه مخکې چې ملګري ورته اشاره وکړه او دا تشریحات هم سره ورکړل چې لاول جنگ جهادي شروع کړي چې خلک 3 کاله په خندقو کې 12 میلیونه انسانان 14 میلیونه انسانان تماسو په دوم جنگ جهادي کې هغه به بیرته تریدو علمامه و به تاریخ خود افغان. د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د یو افغان انجینر لخوا د داسې موټر جوړول چې د ټول نړیوالو پام یې ځان ته راړولی. دغه موټر چې نه هم چین جوړ کړی، نه جاپان او نه زموږ نږدې ګاونډیو، بلکې یو داسې ملک جوړ کړی ده چې 40 کاله یې په جګړه کې تیر کړي دي. په یو داسې جنګ ځپلي هیواد کې چې له کلونو پکې جګړه ده، د یو داسې پرمختګ څرک لیدل د دغه هیواد وګړو ته یو نوې هیلې ورکړي دي، او د دغه هیواد د اوسیدونکو لپاره د بیا راپورته کېدل لپاره یو نوی څرک ښکاره شو. ټول هیوادوال هغه که د هیواد بهر وي او یا هم په خارج کې وي، د دې اختراع په لیدلو سره خوشحاله شول. د دغه انجینر د قدردانۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت مختلف چارواکي د دغه موټر لیدلو ته ورغلي وو. هلته یې د هغه انجینرانو قدردانۍ وکړ چې دغه موټر یې جوړ کړی. همدارنګه د مسلکي زده کړو د ادارې د مشر مولوي غلام حیدر شهامت څخه هم مننه وکړه چې ځوانانو ته یې دغه ډول شرایط برابر کړي دي. تېره ورځ د دغه موټر لیدلو ته د افغانستان ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد تللی و. همدارنګه نن د دغه موټر لیدلو ته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی او ورسره د بهرنیو چارو وزارت مختلفو ریاستونو رئیسان د دغه موټر لیدلو ته تللي وو. همدارنګه په دغه لیدنه کې د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو پخواني وزیر او د امتحانات کمیټې اوسني رئیس شیخ عبدالباقي حقانی هم ګډون کړی و. همدارنګه په دغه لیدنه کې د کابل د پولیسو ویان خالد زدران هم و. ټولو مختلفو چارواکو چې د دغه موټر څخه لیدنه کړې د انجینرانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او هغوی یې لا هم د دې لپاره تشویق کړي تر څو داسې نور ښکلي شیان جوړ کړي چې د افغانستان نوم یې په نړیواله سطحه ځلولی ده. په نننۍ لیدنه کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د دغه انجینر سره وکتل، همدارنګه د دغه موټر څخه یې لیدنه وکړه. دې موټر جوړونکو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ، او همدارنګه له انجینرانو څخه یې مننه وکړه چې داسې یو موټر یې جوړ کړی ده چې د افغانستان نوم یې په نړیواله سطحه وځلوه. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي وویل اسلام قلعه کې زور کې که څوک غلام خان کې زور کې که څوک کابل د هلمند په دشت په غرو کې زور کې ټول په دې باندې افتخار. نو دا زموږ ستاسو د وطن یو پیشرفت دی، یو ترقي ده، او الله پاک زموږ ځوانانو ته دغه توفیق ورکړي چې په آینده کې هم د ډېرې ښې خدمتونه وکړي. دا زموږ وطن دی، په موږ باندې حق لري. دا وطن به موږ جوړوو، په پښو به یې دروو. لکه مخکې چې ملګري ورته اشاره وکړه او دا تشریحات هم سره ورکړل چې لاول جنگ جهادي شروع کړي چې خلک 3 کاله په خندقو کې 12 میلیونه انسانان 14 میلیونه انسانان تماسو په دوم جنگ جهادي کې هغه به بیرته تریدو علمامه و به تاریخ خود افغانستان کې د 4 دهه تقریبا از تمزړه تموزان تبابیا کړو ودان ستل غرونو درو ستل کانو قربان ستا خدمت او دفاع دی پمون باندې پور ای وطن لپا تیمو ماتو کی زور ټول قومونه دیغی کی یو موټی نور
لتازار پتازار تمو ګور تمو کور په اوګو باندې وړو د جنګو جنازه کشورم جانی من ما قربانت وطن تو